د خیبر پښتونخوا د نورو سیمو په څیر په سوات کې هم نن د اګست 12مه د بابړې د پیښې په یاد د تورې ورځې په توګه ونمانځل شوه. په همدې لړ کې د منګوري ښار په ګلکده سیمه کې د عوامي نیشنل ګوند غړو غونډه وکړه او د بابړې په پیښه کې د وژل شوو کسانو لپاره د قرآن کریم ختم وکړو. په غونډه کې د عوامي نیشنل ګوند د سوات مشر شیرشاه خان ویل دی دا ورځ د هغې پیښې په یاد لمانځي چې د پاکستان له جوړېدو یو کال وروسته په 1948 کال کې په بابړه کې رامنځته شوې وه. د هغه په وینا د هغه وخت حکومت د یوه سوله ییز احتجاج پر ګډونوالو ډزې کړې وې. او دا ځکه موږ نن مانځو او هر کال مانځو چې د پاکستان د جوړېدو نه پوره یو کال وروسته 1948 کې په 12 اګست باندې نو خلک په 14 اګست باندې یوم ازادي مناوي او زموږ خدا شهیدانو ورځ مانځو. لهذا په دغه حواله باندې نن زموږ دا پروګرام دلته منعقد شوی دی او دا د دې پښتنو د قربانو یاد تازه کوو. په ګلکده کې د عوامي نیشنل ګوند ګڼ شمېر غړي راټول شوي وو او د ګوند دودیزې سرې خولۍ پر سر کړې وې. ګډونوالو د بابړې د پیښې د وژل شویو کسانو په یاد د قرآن کریم ختم وکړو. دوی په سوات کې د کابل پولیسو په وروستۍ پیښه کې د وژل شویو کسانو لپاره هم دعا وکړه. نو نن دغه شانته کې په ټوله خیبر پښتونخوا کې په هر ضلع کې او په هر تحصیل کې د قرآن خوانۍ پروګرامونه شوي دي. نن دلته هم زمونږ د شهرباز خان په دیره کې د قرآن خوانۍ پروګرام وشو او موږ قرآن خواني وکړه او موږ د هغه شهیدانو په حق کې وبخله او دغه شان زموږ په سوات کې چې کوم شهیدان شوي دي هغو ته هم موږ دعاګانې وکړې چې الله دې د هغو جنت الفردوس نصیب کړي او الله دې د هغو درجات بلند کړي. عوامي نیشنل ګوند هر کال د اګست 12مه د بابړې د پیښې په یاد د تورې ورځې په توګه لمانځي. د ګوند د دریځ له مخې د 1948 کال د اګست پر 12مه په چارسده کې د بابړې په سیمه پر هغو احتجاج کوونکو ډزې وشوې چې د خدای خدمتګار غورځنګ له پلویانو څخه وو او د خپلو نیول شویو مشرانو په ځانګړي ډول د خان عبدالغفار خان چې په باچا خان مشهور و د خوشي کېدو غوښتنه یې کوله. عصمت علي اخون، شال نیوز، سوات.